د نصرت میډیا درنو مینوالو سلامونه. هیله ده چې ښه به وئ. د هدیرې ناوې ناول لومړۍ برخې ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې دغه ناول تر پایه پورې وګورئ. هغه ورځ د کلي مست او چټک نجلۍ پښه نیولې مړاوې او تبه نیولې وه. یوې ګونګې او بیړنۍ ویرې یې په زړه خوله لګوله. نورې مستې نجونې په کټ کټ خندېدلې چې خنداګانو یې څو میله واټنونه په سر اخیستي وو او د ګلانو په څېر یې خوشبويي خپروله. د دوی له ښایستونو څخه نور ښایستونه وشرمېدل او ځان یې څنګ ته کړ. کلیواله نجلۍ ډېره په سوچ او اندېښنو کې ډوبه وه او لکه د وچې ونې په څېر یې چې په سلګونو آن په زورګونو ډوله ستونزې او کړاوونه ګاللې وي او د زمانې تاړاکونو پرې هر ډول ستونزې نازل کړي وي په سوچونو کې ډوبه وه. په دې ورځ یې داسې انګېرله چې تر ټولو زیاته اړتیا محسن ته لري. محسن او زینب له ماشومتوب راهیسې یو له بل سره پیژندل او ماشومانه مینه یې درلوده. کله چې به دوی لوبې کولې نو د محسن ټول فکر او خیال به له زینب سره و. دا ځکه چې څوک یې ونه ځوروي. که چېرې د دوی کوم همزولي به زینب ته کوم څه ویل او یا به یې هغه ځوروله نو محسن ته به ځمکې خوند نه ورکاوه. تر څو به یې چې د هغه کسات نه واخیستی نو پر ځای به نه کېناست. زینب انګېرل چې کوم شی یې په زړه دروندوالی کوي. یو حیرانونکی احساس یې ځوروله. نه پوهېدله چې دا احساس ویره وه او که حیرانتیا. په دې هم نه پوهېدله چې ولې شیبه په شیبه د ماشومتوب یادونه ور په زړه کېږي. د ماشومتوب هغه مهال ور په زړه شو چې دا او محسن لاس په لاس د کلي په خاورینو کوڅو کې د دیوالونو څنګ ته به په ماشومانه خوشحالۍ روان وه او د خوشحالۍ ماشومانه چیغې او کوکې به یې کولې. د محسن واړه او کوچني لاسونه ورته د نړۍ تر ټولو ستره ډاډینه او ملاتړ وه. هغه ورځ یې رایاده کړه چې بنجاره د دوی کلي ته راغلی وه. له نوموړي سره د نورو شیانو تر څنګ یوه ښکلې ناوکۍ یعنې نانځکه وه چې شنې سترګې او طلایي ویښتان یې درلودل. زینب له خپلې ماشومانه او ساده خندا سره د محسن په لور مخ واړاوه او ورته یې وویل: محسنه، زما دغه نانځکه ډېره خوښه شوه ځکه د دې سترګې هم ستا د سترګو په څېر شنې دي. خو هغه بېوسه او غریبه کورنۍ چې زینب درلوده نو د یو ارزانبیه څیز اخیستل هم ورته ګران وه. هېچا هم د زینب ژړا ته چې د یوې وړې غوښتنې پوره کول وه پام ونه کړ. سره له دې چې د مور یې همدا یوازینۍ لور وه. ډېره زیاته مینه یې هم ورسره درلوده او د خپلې لور ژړا یې نه شوه زغملی. خو ډېره مجبوره وه چې دا هر څه په پټه خوله وزغمي. هسې هم پرته له دې یې بله لاره نه وه. خو کله چې محسن د زینب رېږدېدلي لاسونه او له اوښکو ډکې سترګې ولیدې نو زړه یې اور واخیست او نه یې غوښتل چې په یوه وړه خبره دې دومره اوښکې تویې کړي. لاړ د کور نه یې خپله خزانه راواخیسته. سره له دې چې بنجاره د دوی له کلي څخه وتلی و خو محسن په منډه ورغی. بنجاره د سیند تر غاړې رسېدلی و. کله چې په محسن سترګې ولګېدې په خپل ځای ودرېده. محسن په ډېر زارۍ چې ژبه یې بنده بنده کېدله له هغه څخه وغوښتل چې خپل بار له شا څخه راښکته کړي او هغه ښکلې ناوکۍ ده ته ورکړي. بنجاره له سر نه تر پښو محسن له نظره تېر کړ او په غوسې ورته وویل: ستا یې له ناوکۍ سره څه؟ محسن ځواب ورکړ: د ځان لپاره یې نه غواړم، زینب ته یې غواړم. بنجاره وویل: زینب؟ زینب د خور ده؟ محسن وویل: نه، خور مې نه ده، زموږ ګاونډۍ ده، خو تر خوره هم راته ډېره ګرانه ده. بنجاره یوه معناداره مسکا چې د محسن په عمر هلک ته بې ارزښته وکړه او ویې ویل: د دواړو مینانو لپاره خپل بار پر ځمکه ږدم او ناوکۍ درکوم. محسن هم په ډېرې خوښۍ خپله خزانه ماته کړه او د پیسو په بدل کې له بنجاره څخه ناوکۍ ترلاسه کړه. بنجاره د ناوکۍ تر څنګ لږه خوږه محسن ته ورکړه او ویې ویل: راشه ګرانه، دا هم ستا او د زینب د کوژدې خوږه. محسن یې په ټنډه ښکل کړ او د دعا په څېر لاسونه پورته کړل او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه یې وغوښتل چې د دوی مینه دې تل همداسې وي او یو بل ته دې ورسیږي. محسن چې کله خوږه واخیسته سره له دې چې ډېر ستړی او په خولو کې لون خشت و په منډه د کلي په لور لاړ ځکه هغه غوښتل چې څومره ژر کېږي ځان زینب ته ورسوي او د هغې وړوکی زړه راضي کړي او ژړا یې په خندا وربدله کړي. ځان یې زینب ته ورساوه او له لرې ورته چیغې کړې: زینب، و زینب، و زما ګرانې، راشه وګوره چې څه مې درته راوړي دي. هغه څه چې تا غوښتل، ستا د خوښې ناوکۍ، هغه اوس ستا ده.
تا پورې اړه لري. زینب ډیره خوشاله شوه او په وړو ګامونو یې ځان محسن ته ورسوه. هغه یې په غېږ کې ونیوه. د محسن مخ له ډېرې خوښۍ سور اوښتی و. زینب محسن ښکل کړ. محسن او زینب په ماشومانه شور او فریاد خپله خوښي څرګندوله. زینب له مننې ویلو سره له محسن څخه ناوکۍ واخیسته، په غېږ کې یې ټینګه ونیوله. غوښتل یې چې خپل مور او پلار ته یې ښکاره کړي او دا ورته ووایي چې محسن څومره مینه ورسره لري، یعنې تر مور او پلار هم زیاته، ځکه مور او پلار یې اوښکو ته هېڅ کوم ارزښت ورنه کړ. خو محسن دا هر څه ونه شو زغملی. د خپلې خزانې په پیسو یې ماته دا ناوکۍ واخیستله. د تلو په وخت کې وویل، محسنه دغه ناوکۍ ستا د لاسونو نښه ده، تر څو چې زه ژوندی یم نه به یې خرابوم، د زړه په کور کې به یې ساتم او دومره مینه به ورسره کوم لکه څومره چې له تا سره لرم. محسن هم ډیر خوشاله و، ځکه هغه په دې توانېدلی و چې ډیر ژر د هغې ژړا په خندا وربدله کړي او په ساده او ماشومانه کتو یې له هغه سره تر کوره ملتیا وکړه او خپل ځانې د هغې خوښیو کې شریک ګاڼه. زینب له خپلو اوږدو تورو ویښتانو معصومې او ښکلې څېرې سره په ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ کور ته ننوتله. پلار یې له څو تنو کلیوالو سره په کور کې ناست و او مور یې د میلاد شپې حلوا خیراتولو لپاره د وریجو په میده کولو بوخته وه. زینب چې له ډېرې خوښۍ نه په ځان نه پوهېده چغې کړې، وګوره مورې، نن ماته پته ولګېده چې محسن تر تاسې هم راسره ډېره مینه لري. د خپلې خزانې په پیسو یې ماته دغه ناوکۍ واخیسته. سره له دې چې بنجاره له کلي څخه وتلی و، محسن په منډه ځان ورسوه او هغه یې د سیند په غاړه راایسار کړ. د کلي سپینګیري چې د زینب له پلار سره ناست و او د هغې خبرو ته یې ښه غوږ نیولی و، ویې خندل. خو زینب د هغو د خندا په معنا نه پوهېدله. هغو ته یې رډ رډ وکتل. د زینب مور هم خپلې 8 کلنې لور دغه ماشومانه مینې ته په زړه کې دعا وکړه او له لوی خدای جل جلاله څخه یې وغوښتل چې دا دواړه د عمر تر پایه یو له بل څخه جلا نه شي. زینب د خپل ماشومتوب له اوږدو او خوږو یادونو او خیالونو څخه د نجونو په شور او مستۍ راپخوده شوه. کله چې به هغې ته تېر یادونه ور په زړه شول، په زړه کې به یې هیلو غوټۍ ونیولې. دغو یادونو به هغې ته د صبر او مقاومت ځواک ورکاوه. له ځان سره به یې ویل، کله محسن څخه لرېوالی یې ډېر ګران او ستونزمن دی، هر شیبه لکه د کال داسې تېرېږي، د بېلتون په اور کې یې سوځېږم، خو بیرته ځان ته ډاډ ورکوم او د هغې ورځې په اړه فکر کوم چې زه او محسن به سره له خوښیو ډک او ښکلی ژوند به پیلوو. نو کله چې دغې ورځې په اړه فکر وکړم، هره ستونزه او کړاو زغملی شم. هسې هم د محسن مینه ماته دومره ځواک راکوي چې دا هر څه په پټه خوله وزغمم. دا روښانه خبره ده چې د هرې تیارې پسې رڼا وي، که څه هم دغه څو کاله په تیارو کې تېرېږي، خو راتلونکی به مو روښانه وي. د هرې ورځې په تېرېدو د زینب په زړه کې د محسن مینه نوره هم زیاتېده. 4 کاله له محسن څخه لرې وه. محسن په 19 کلنۍ کې ګاونډي هېواد ته مزدورۍ پسې تللی و چې پیسې وګټي او ښه په شان او شوکات له زینب سره واده وکړي او له خوښیو څخه ډک ژوند پیل کړي. په دغه 4 کلونو کې یوه شیبه هم محسن د زینب له زړه څخه نه و وتلی. هره شیبه یې د هغه په اړه فکر کاوه. خپل ژوند یې د هغه په ژوند کې لیده. تر ټولو ستر ملاتړ او د ژوند ملګری یې ګاڼه. ځان ته یې دا حق نه ورکوه چې پرته له محسن د بل چا او یا شی په اړه فکر وکړي. ټوله هستي او وجود یې محسن و. زینب د محسن په نوم او یادونو کې ورګډه شوې وه او ان تر دې حده چې خپل ځان ورڅخه هېر شوی و. نور یې د محسن بېلتون نه شو زغملی او ورځ په ورځ یې خپل ځواک له لاسه ورکوه. په دې ورځو کې به د محسن لرېوالي ډېره ځوروله او په پټه به یې له ځانه سره ژړل. دا لا په همدې سوچونو کې ډوبه وه چې یو ناڅاپه یوې خړلنې پر مخ یوه لپه اوبه واچولې. بېواکه په خپل ځای نیغه شوه او د خیالونو نړۍ ورته په یوه شیبه کې ورړنګه کړه. ملګري یې د دې په لیدو په کړس کړس وخندېدلې. زینب چې په دې وپوهېدله چېرته ده، په غوسې یې وویل، هیله کوم لیلا غلې شه، زه نن د ټوکو حوصله نه لرم. لیلا منګی پورته وغورځوله، لاسونه یې په املا کې کېښودل او خپله خندا یې د شونډو تر شا پټه کړه. په ورو د زینب خواته راغله. په ملنډو یې ورته وویل، یو ځل دې بیرته خبره تکرار کړه، تا څه وویل؟ ته حوصله نه لرې؟ یعنې زینب حوصله نه لري؟ دا خبره د هغې خولې ده کومه چې د مستیو، ټوکو، خنداګانو، شوخیو مرکز دی. که په رښتیا دا خبره ستا د خولې وي نو باور وکړه زینب، زه به ځان ووژنم او د ځمکې غېږ ته به پناه یوسم چې ستا له خولې څخه نورې دغسې د غم او خفګان خبرې وانهورم. ته چې د خوږې موسیقۍ په څېر تل غږېدې او د بلبل په څېر دې تل خوږې نغمې ویلې، دا خبرې له تا سره نه ښایي. زینب د لیلا په خبرو ډېر وخندل. خواته یې ورغله.
د هغې په خوله یې لاس کېښود او یې ویل لیلا تا خو سم قیامت جوړ کړی لیونۍ ته ولې د دې شوخۍ او مستۍ نه لاس نه اخلې لیلا نیغه ودرېده د زینب ښکلو او زړه راښکونکو سترګو ته یې وکتل او یې ویل پیغلې دا څه اورم دا د هغه بدرنګه کارغه غږ دی چې ستا په څېر له یوې ښکلې انجرې څخه اورېدل کېږي ګوره زینب ته لکه چې په دې نه پوهېږې کله چې ته غلی یې نو نړۍ هم خپل حرکت پرېږدي او په ځای ودرېږي سیند له دومره سرکشۍ شور او مستۍ سره بیا هم آرام او بېغږه په خپل ځای غورځي مرغان د ښکلو او زړه راښکونکو نغمو پر ځای د غم او ماتم سندرې وایي څه درته پېښ شوي له کومه راهیسې دې حوصله لاسه ورکړې او بیا خو د کوم څیز او بیا له چا څخه خوابده یې نه چې کوم څه در پېښ شوي او موږ نه یې پټوې د لیلا له شوخۍ او مستۍ سره چې د زینب له زړه څخه د غمونو ډېرې او څه کمې شوې له شرم او حیا څخه په ډک نظر یې نورو ته وکتل او یې ویل تا څه ډول خبرې کوئ ټولو پیغلو په کړس کړس وخندل خنداګانو یې د سیند ټوله غاړه ونیوله د اوبو له شرار سره یو ځای یې یوه عجیبه سندریزه فضا یې جوړه کړه او ان لرې واټنونه یې رنګین کړل زینب وویل پیغلو راځئ چې ځو هوا هم خړه پړه ده او اسمان هم په وریځو پوښل شوی هر غړی شونې ده چې باران وشي ټولو پیغلو خپل منګي په تخرګونو کې ونیول او د کورونو پر لور وخوځېدې خو د زینب زړه لکه د بېوزرې او ناتوانې مرغۍ په څېر هرې خواته بېواکه ټوپونه وهل د مخ بڼه یې تکه سپینه اوښتې وه یوې اندېښنې یې په زړه باندې وزرې غوړولې وې د محسن لیدو پسې یې زړه بېقراره و نور یې د بېلتون زغمل له وسې وتلې خبره وه زهرا چې د زینب تر ټولو نږدې ملګرې او د هر راز محرمه یې وه زینب ته پام شو له هغې څخه یې پوښتنه وکړه زینب ولې دې رنګ اوښتی کومه پېښه شوې زینب وویل نه پوهېږم زهرا ولې شیبه په شیبه اندېښنه مې ډېرېږي زړه مې ډېر بد درزېږي یو عجیبه احساس مې د بدن هر غړی ځوروي نه پوهېږم کوم څه خو به راباندې نه کېږي چې زړه مې له مخکې نه خبر راکوي زهرا وویل اندېښنه مه کوه هېڅ خبره نه ده په خبرو کلي ته ورسېدې د کلي په تنګو او خاورینو کوڅو کې یوه ملګري خپل کورونو ته ستنېدې کله چې د زینب کور راورسېد زینب وویل زهرا نه پوهېږم چې ولې د خپل کور له دروازې څخه ویرېږم د زړه درزا مې شیبه په شیبه زیاتېږي زړه مې بده ګواهي ورکوي زهرا ورته ډاډ ورکړ او وروسته له مخه یې د خپل کور په لوري روانه شوه زینب د لرګي زړه دروازه په لاس ټېله کړه د ور په خلاصېدو سره د زګروي په څېر غږ یې تر غوږ وشو کور ته ننوتله منګه یې ښکته کړه او په ځمکه یې کېښود باران څاڅکې ورېده او د کالي یې ورو لمدول مور یې د وره د غږ په اورېدو سره سملواره له کوټې څخه راووته د زینب په لیدو یې له ډېرې خوښۍ هغه مسکا پر شونډو خوره شوه چې کلونو پخوا ترې د زمانې ناخوالو اخیستې وه باران ډېر په شدت ورېده زینب چې هېڅکله خپل مور دومره خوشحاله نه وه لیدلې د هغې خندا ته اریانه دریانه ودرېده په دغه خندا کې چې ټول عاطفه او مینه وه د زینب لپاره بله معنا درلوده د یو بدمرغه تصویر معنا خو له دې ټولو سره بیا هم زینب ډېره وویرېده یو عجیب اغېزه یې ورباندې وکړله او له همدې امله یې په بدن د باران څاڅکي چې په ډېر شدت سره ورېده نه حس کول باران هم په ډېرې لیوالتیا د زینب له تورو او اوږدو ویښتانو سره لوبې کولې له ټیکري څخه یې اوبه څڅېدې جامې د لوندوالي له امله په بدن پورې نښتې وې او د هغې د ښکلي اندام ښکلا یې لا څو ځلې زیاته کړې وه چوپتیا خوره وه مور او لور یو د بل په سترګو کې داسې ډوبې شوي وي چې تا به ویل د کلونو تنده ماتوي مور یې له چاودو شونډو څخه خندا په خوارۍ سره ړنګه کړه او د شونډو په خورولو یې چوپتیا ماته کړه په خپل ګونځې مخ یې لاس تېر کړ او په ورو یې وویل راځه لورې ولې باران ته ولاړه یې کالي دې بدل کړه ډېره لامده شوې هسې نه چې ناروغه نه شي زینب هم د مور خبره ومنله کوټې ته لاړ اور ته نږدې کېناسته د خپلو جامو وچولو باندې بوخته شوه ویې ویل مورې پلار مې له ښار څخه راغلی مورې چې ورته خزلې اچولې ورته وویل کله چې ته سیند ته د اوبو پسې تللی وې نو پلار دې هماغه وخت له ښار څخه راغی زینب چې خپله اوږده چوټي زبېښله وویل مورې پلار مې ماته کالي راوړي مور یې له مانا څخه ډکه مسکا وکړه او د سترګو لاندې ورته وکتل چې د خپل لور خوښي او غبرګون تر سر لاندې ونیسي ویې ویل هو لورې ډېر ښکلې او ډولي جامې چې په رنګارنګو ګلانو جوړ شوي هغه یې درته راوړي خو اوس یې څه کوې واده ته یې پرېږده هسې هم واده ته دې کم وخت پاتې زینب وخندل سر یې ټیټ ځوړند کړ له ډېر شرم نه یې اننګي سره اوښتي وه له ځان سره یې وویل د نصرت میډیا درنو مینوالو
د هدیرې ناوې ناول لمړی برخه همدلته پای ته رسیږي. ستاسې له ملتیا مننه کوم. د دغه ناول د پاتې نورو برخو د اورېدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسې له ملاتړ نړۍ مننه کوم.